د 12 کالو په عمر کې نبی علیہ السلام چې ابو طالب ځان سره شام ته بوت. هغه شام ته یو تجارتی سفر باندې نبی علیہ السلام ورپسې جلل وی ما بم بوزي د ماشومانو چکرم خوخي ځان سره بوت. پلار کې یو عیسائی راهبو د عیسایانو مولا چې وته و دا یو جونګړو یو غارو هغه کې بدیرو پروت پوپک چرته بچاله نه راوته. د عیسایانو د راهبانو سم د افریقا او د یورپ په بعض علاقو کې شته ډوډۍ ډېره معمولی خوري پوټې او ځان له په جونګړه کې پروتي یا په غار کې پروتي نو واده کوي نه بچي وي او نه د دنیا یو شی عشرت کوي بدل هغه یو جند رهبانیت وته وي. نو دا کم چې پادریو راهب دی بم په خپل جونګړه کې دیره او بار بن راوت. دا قافله د قریشو چې څنګه لاړه دا غ پادری دا غ راهب د جونګړ سره خوا کې ځنګل او اونې په هغه کې دی دمشق دغه خانو قافلې به خیمه او لګولې وې دا راهب با محکم دا قافلې دغه ته د مکې دی نه وراوته او دې لروت وې چې راوته وې تاسو کې یو ماشوم دی هغه ماشوم پلان کې نوم دی اسه شو هغه وته وې چې او دالک خوشتا او تل دې او خانه بوتلی دی هغه سیرابی راضی به وی خزه در تویم چې دا الک هغه دی چې دنه بل اخر زمانه پیغمبر جوړیږي. نبی علیہ السلام مبارک د مټکلک د قصیونی و وی هذا سید العالمین دی بدل مخلوق سرداری هذا رسول رب العالمین دی بدل رب العالمین استاد او پیغمبر یبعثه الله رحمتا للعالمین او دی بدل ټول مخلوق د پر الله رحمت را لېږي. لوي خلق وتوي تاسو پیجند وی تاسو چې کله پرې غونډه پرې غر را کوزیده نو ما دې غر تکتل وی چې دې غر کې سونه بوټي او یا غټ غټ کانو وی ټول د ته پزمکه پرې وتل او سلامونه وته کول وی زه ډوډۍ کوم. دا پادری لاړو دې ټول قافلې له ډوډۍ وکړه پیغمبر علیه السلام نه مخ چې ډوډۍ وکړه راویل دغه وخت کې نبی علیه السلام نو وی څه شو وی او خانه بوتل دی او خان سیرابی دې کې پیغمبر علیه السلام راغی چراغ خلقو ته وګوره وتا وی سور نور دی وی په ټولو خلقو نور دی او دې ته وګوره راغله د پاسه د اوریا دې سور دی وی دې بل نه خشوه او داسې وخت کې نبی علیہ السلام را ورسید چې خلک یو غټه اونه وداغه سور تناستو بل زید سور نو چې نبی علیہ السلام په ناس وی نو چې دې څنګه کې ناستا نو داغه اونه سور په پیغمبر علیہ السلام ورته شو یو ملیدل و یا نور چې دې په نور کې ناس سور نشتا نو سور په ورته شو وی دې بل نه خلا وی مشر سوکته ابو طالب راغی وی زی مشرم زی ترے وی قسم در اچوم چې دا ماشوم شام ته مبوزه دی واپس بوزه ولی وی دا که دا آخر زمانی دا پیغمبر نخری او دی با پا دی طول دینونو باندې غلبه کئی دا ټول دینونه به ختمیږي او د دین به غالب کیږي او شام ته کده دی پوت د شام عیسایان به د نګوري خراب کې نقصان به وته ورسي ډیره خدا. نو ابو طالب یا پیغمبر علیہ السلام سره ملګری کړل او دی واپس مکه مکرمه ته ورلېږي. ترمذی شریف کې حدیث ته کې دی واپس څنګه ولېګا دی کې او کسان د شام نه را روان دي دی پادری درادل هغه د شام د عیسایانو مشرانو دی په پیجند پادری سره کې ناستل ویل کسه کوي وی مونږ اوریدلې دي چې د آخر زمانه کم پیغمبر جوړېدو والا دی هغه الک پیدا شوی دی او مونږ په کتابونو کې دام لیدلې دي چې په دې میاش کې بلې شام سفر کوي نو مونږ مخې لراغلیو کلار کې چې تغیر کې مړی کو ا پادری وتوي بحیرا د پادری نومو هغه ویل قمقل خلک ستاسو کتاب کې راشته چې د الک په آخر زمانه پیغمبر جوړيږي وی او زمون کتاب کې شته وی دا پکشته چې دلته الله غلبه ورکوي دام پکشته او ادم پکشته چې په دې میاش کې به شام سفر کې ودام پکشته نو چې الله دې یو شی فیصله کړی وي تاسو هغه کې سره رکاوټ پیښې دي تاسو وجل شي هغه ودا خو دې جيبه خبره وکړه چې الله دا هغه د پیغمبره فیصله کړی ده موږ یې چرته وجل شو اخلاقیت او تنبول